السلام علیکم، زه یم سالار خان. تاسو اورئ انسان او علم. د صفا غره نه به خبرې کوونکي ایوان راوځي. دویمه ورځ به د لمر په یادونه کې وي چې د صفا غر د کعبې ختیځ لور ته ده. هغه به د زلزلې له امله وچاودي چې د هغه نه به یو نادره شکل ایوان راوځي. د دې نه به مخکې د ده د راوتلو دوه ځله غلط خبرونه په یمن هیواد او نجد کې خپاره شوي وي. وإذا واقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سوره نمل ترجمه. کله چې د قیامت ژمنه په دغه خلکو باندې په پوره کېدلو وي، نو موږ به د ځمکې نه د دوی لپاره د نښې په توګه یو حیوان راوباسو. هغه به دوی ته وایي خلکو د الله په خبرو باور نه کوو. د ظاهري بڼې له پلوه به دغه یو څو حیوانانو ته سوی وي. مخ به یې د سړي په څیر وي، په پښو کې به د اوښ په شان وي، په غاړې کې به د آس په شان وي، لکۍ به یې د غوایي په شان وي، په سر کې به د هوسۍ په څیر وي، کرونه به یې 12 کرونو په څیر وي، او په لاسونو کې به د بیزو په شان وي. هغه حیوان به خبرې کوي او په خبرو کې به ډېر فصیح اللسان وي. د هغه په یو لاس کې به د حضرت موسی علیه السلام عصا یعنې لکړه وي، او په بل لاس کې به د حضرت سلیمان علیه السلام حلقه یعنې ګوتمۍ وي. په ټولو کارونو کې به په داسې سرعت او چټکتیا سره سفر وکړي چې هېڅوک به یې تعقیب نشي کولی، او هېڅوک به په تېښته کې ځان تر خلاص نه کړي. په هر سړي به نښان لګوي. د مؤمنانو په تندیو به د حضرت موسی علیه السلام په لکړه سره یو نوراني لیکه راکاږي چې د دې لیکنې له امله به یې ټوله مخ روښانه شي. او په کافرانو باندې به د حضرت سلیمان علیه السلام په ګوتمۍ سره د هغوی په پوزه او غاړه باندې تور مهر لګوي چې له دې امله به یې په مخ باندې بې رونقي یعنې تیاره خپره شي. در دې یاده چې که په یو دسترخوان باندې یو څو خلک راټول شي، نو د هر کافر او مسلمان پیژندنه به په واضح ډول کیږي. د دې حیوان نوم دابة الارض ده چې د دې کار له پای ته رسېدو وروسته به ورک شي. د لمر له لوېدي څخه د راختلو او د دابة الارض د راوتلو نه به د طلوع د وهلو پورې د وخت موده 120 کاله وي. د دابة الارض له ورکېدو وروسته به د جنوب له خوا یو نرم باد راشي چې له امله به د هر مؤمن په اړخ کې یو درد راپورته شي چې دا رقم به ټولو مؤمنان ووژني. د ترمذي روایت ده چې قیامت ته به نږدې حیوانات او جمادات په کثرت سره خبرې کوي چې خلکو ته به د هغوی د کورونو حال وایي. د مؤمنانو له تلو وروسته به کله چې مؤمنان له دې دنیا نه لاړ شي، نو حبشیان به غالب شي او په ټولو هیوادونو کې به د دوی سلطنت خپور شي. په صحیح بخاري او مسلم کې دي چې حبشیان به خانه کعبه ونړوي. قرآن کریم به له زړونو، ژبو او کاغذونو نه پورته کړل شي. د الله ویره، د حق پیژندنه، د آخرت ویره به د خلکو له زړونو نه ووځي. شرم او حیا به په ختمېدو وي. په لارې کې به د خرو او سپو په څېر بدکاري کوي. صحیح مسلم. د چارواکو ظلم او د دوی ناپوهي د خلکو به یو په بل باندې تجاوز کرار زیات شي. بیا به کلي وران شي او لوی ښارونه به د کلیو په څېر شي. نه قحطي، ناروغي او تباهي آفتونه به یو په بل پسې رانازلېږي. په صحیح بخاري کې دي چې جما به زیاته وي، اولادونه به کم وي. د الله خواته به توجه د خلکو د زړونو څخه ووځي. جهالت به دومره زیات شي چې د الله د نوم د ویلو بلا څوک نه وي. په دې موده کې به په شام کې امن او ارزاني د نورو ځایونو نه ډېره وي. صحیح بخاري او مسلم کې دي چې په شام کې به له ارزاني له امله د نورو هیوادونو خلک له آفتونو نه ستړي له خپلو کورنیو سره به د شام په لور روان شي. یو اور به د خلکو تعقیب وکړي. په صحیح بخاري کې دي چې یو څه موده وروسته به د جنوب له خوا یو اور راښکاره شي او د خلکو په لور به راسي چې خلک به ترې وتښتي. اور به د دوی په تعقیب کې وي. کله چې خلک ستړي شي او خپل عاجزي اور ته ښکاره کړي، نو اور به ودرېږي او سړي به آرام وکړي. په سار کېدلو سره به بیا اور د دوی تعقیب پیل کړي او خلک به بیا له اور نه منډه کړي. دا رقم به دا اور خلک د شام هېواد ته راورسوي. له دې وروسته به اور بیرته لاړ شي او ورک به شي. خو د ځینو خلکو به خپل وطن یادېږي او خلک به د شام نه بیرته خپل کورو ته روان شي. خو په ټولیزه توګه به خلک د شام په هېواد کې وي. دا قیامت ته د نږدېوالي آخري نښانیانې دي. کله چې وخت پای ته ورسېږي، له دې وروسته به د قیامت کېدو لومړۍ نښه دا وي چې خلک به تر 3-4 کالو پورې په غفلت کې پراته وي او دنیاوي نعمتونه، مال، دولت او شهوت به ډېر زیات شي. چې د جمعې ورځ د محرم 10مه نېټه به وي. په سارېدو سره به خلک خپل په کارونو کې بوخت شي چې ناڅاپه به یو اوږد غږ واورېدل شي. د هغه به د سول یعنې طلوع غږ وي. داري خوا خلک به دا غږ یو رقم واوري او حیرانه به وي چې دا څنګه اواز ده. ورو ورو به دا د برېښنا د غږ په څېر سخت او لوړ شي. انسانان به نارامه شي. کله چې په اواز کې پوره سختوالی راشي، نو خلک به د ویرې له امله مړه شي. په ځمکه به زلزلې راشي. په قرآن کریم کې دي وإذا زلزلت الأرض زلزالها. د دې زلزلې له ویرې به خلک خپل کورونه پرېږدي او میدانونو ته به وتښتي او وحشي ځناور به وډار شي
او د خلکو په لور به روان شي. وایذل وحوش حشرت، چې کوم وخت به وحشي ځناور د ځناورو سره یو ځای کړل شي. وایذل بحار فجرت، او کله چې سیندونه وبهیږي. وایذل جبال نصفت، او کله چې غرونه والزول شي. د دوړو او طوفانونو د راتلو له امله به ټوله نړۍ تیاره ښکارېږي، او د دغه توندۍ غږ به دومره سخت کړل شي چې حتی اسمان به وچ وي او ستوري به مات ریزه ریزه شي.